سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د څو ورځې راهیسې ماته داسې کمنټونه کېږي چې آیا دا رښتیا دي چې سیندیا به د 3 میاشتو دپاره بندېږي، یعنې رخصتي به یې د سیندیا د 3 میاشتو دپاره. نو ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا دي او که نه. دا خبر په مکمل ډول باندې دروغ خبر دی. داسې امکان نه لري چې سیندیا دې بنده شي او بیا 3 میاشتو دپاره. دا بالکل غلط خبر دی. داسې هیڅ امکان نه لري، کېدی نه شي. سیندیا ډیره یو ستره اداره ده، غټه اداره ده او بالکل دلته هیڅ یو اداره هم په رخصتۍ باندې یعنې تللی نشي، بندېدلی نشي چې د دې 3 میاشتې رخصتي او د دې ټول کارمندان په یو وخت باندې رخصتي وکړي. دا هیڅ امکان نه لري. نو که هر چاته دغه خبر رسېدلی او هر څوک په دې فکر باندې دغه ټول ته زه وایم چې دا حتی امکان نه لري، نو دا بالکل په مکمل ډول باندې دغه خبر غلط خبر دی. سیندیا هر وخت کې دوی ادامه لري، کار کوي. هو وکانس وخت دی، کېدای شي څه کارمندان په رخصتۍ لاړ شي، خو هغه داسې دوی یو اداري سیستم جوړ کړی دی که څه کارمندان په رخصتۍ باندې ځي نو څه په اداراتو کې موجودي، دوی هغه تقسیم اوقات دې لپاره جوړ کړی. لکه څنګه ډېر ملګري دلته په مختلفو اداراتو کې کار کوي یا د مختلفو سوسایټیانو سره کار کوي. دلته چې کوم ملګري په کیپونو کې کار کوي نو دوی ته دا معلومات شته دی چې دوی دغه د وکانس چې کوم رخصتۍ چې کومې ورځې دا سره په دغه کیپ باندې تقسیموي. نو هر یو کس ته تقسیم اوقات ورکوي چې ته په دغه میاشت یا په دغه وخت کې په وکانس باندې تللی شي یا رخصتي کولی شي. نو دې لپاره دلته یو میکانیزم موجود دی، یو سیستم موجود دی. داسې هیڅ امکان نه لري چې مکمل ډول باندې یو اداره بنده شي او هغه بیا د 3 میاشتو دپاره. نو دا بالکل ناممکنه خبره ده. داسې هیڅ خبر نشته دی. دا خبر مکمل ډول باندې غلط خبر دی. مننه. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره وه. په مخه